واه دوه ډیر تازه مهم زبردست او د خوشحالۍ خبرونه ویډیو را سره تر پای وګورئ. زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست ویم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله پرون 10 بجې د هندوستان هیواد پر لور ولاړه. د یادولو وړ ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي مارچ میاشت کې له آیرلنډ کرکټ ملي لوبډلې سره 3 ورځې سیالۍ ترسره کړي چې د همدغو سیالیو د بشپړ چمتووالي لپاره د هندوستان هیواد ته په سفر ولاړه. دغه سیالۍ به په هند کې د افغانستان په کوربتوب ترسره شي. له دې وړاندې ټاکل شوې وه چې په 2020 میلادي کال کې به آیرلنډ د افغان لوبډلې کوربتوب وکړي، خو د آیرلنډ کرکټ ملي لوبډلې په 2020 کال کې یادې سیالۍ د مالي ستونزو له امله لغوه اعلان کړي چې تازه بیا افغان لوبډلې د 3 ورځو لوبو کوربتوب ته چمتو ده. بل لوري ته د افغان لوبډلې پیاوړي لوبغاړي شفیق الله شفق باندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قانون له امله د نامعلومې نیټې پورې بندیز لګېدلی. دویم خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د توپ وهنې او توپ اچونې الراونډر دواړو تکړه برخو لوبغاړی محمد نبي ساحل تازه په یو ورځنیو لوبو کې هم د نړۍ لومړی الراونډر لوبغاړی راغلی. د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC نن چهارشنبه په یو ورځنیو لوبو کې د الراونډرانو نوې درجه بندي اعلان کړه چې افغان لوبغاړی محمد نبي ساحل له دوهم ځای څخه لومړی مقام ته پورته شوی او لومړی مقام خپل کړی دی. تر دې مخکې لومړی ځای انګلستاني الراونډر بن سټوکس ته ورکړل شوی و چې هغه د محمد نبي ځای ته راښکته شوی او محمد نبي ساحل بیا د بن سټوکس ځای ته پورته شوی دی. د یو ورځنیو نړیوالو لوبو په الراونډرانو کې محمد نبي ساحل لومړی، بن سټوکس دوهم، عماد وسیم دریم، کولین ډي ګرینهوم څلورم، کریس ووکس پنځم، راشد خان شپږم، راویندر جډیجا اووم، میچل سانتنیر اتم، سکندر رضا نهم او سین ویلیامز 14 ځای لري. د دې ترڅنګ افغان لوبغاړی محمد نبي ساحل د 20 ورځو سیالیو په الراونډر لوبغاړو کې هم لومړی مقام له ځانه سره لري. محمد نبي ساحل، راشد خان ارمان او مجيب الرحمن هغه لوبغاړي دي چې د توپ اچونې په نړیوالو درجه بندیو کې ښه مقامونه لري. د 20 ورځو سیالیو د توپ اچونې په نړیواله درجه بندۍ کې بیا راشد خان ارمان لومړی او مجيب الرحمن بیا دوهم مقام لري. نو په دې هیله چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ.